د افغانانو ازار وهلی پاکستان ښه ورځ نه لري. د طالبانو خونړي ځانمرګي برید کې 3 پوځیان هلاک شوي او 3 ماشومان شهیدان شوي. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان چې د 4 لسیزو راهیسې په بیلابیلو نومونو او بیلابیلو لارو افغان وژنې ته کار ویلی، اوس ښکاري چې خپله د هغې جګړې قرباني ورکوي، کوم چې ښایي افغانستان کې بل کړی و. په شمالي وزیرستان کې د ځانمرګي برید له امله 3 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. دغه ځانمرګي برید د شنبې په ماښام د میرانشاه اړوند په ایدک کلي کې د پاکستان پوځ د ګزمې پر موټر شوی دی. د چارواکو د معلوماتو په اساس په دغه چاودنه کې 3 ماشومان هم وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني ښودلې ده. هغه ویلي چې د خپلو سرتیرو د وینو غچ به اخلي او ټینګار یې کړی چې د تروریزم ریښې به باسي. بل خوا د امریکا غږ ډیوې څانګې د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې پر پاکستاني پوځیانو دغه برید کې 3 ماشومان شهیدان شوي او 4 پاکستاني سرتیري ټپیان شوي هم دي. سرچینې ویلي چې د 2 پاکستاني عسکرو روغتیايي حالت خراب دی. د پاکستان پوځ ویلي چې تر پیښې وروسته سیمې ته تازه دمې ځواکونه رسېدلي او تصفیوي عملیات پیل کړي دي. تر دا مهاله د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. په اسلام آباد کې د امنیت او شخړو د څیړنیز انسټیټیوټ د تازه راپور له مخې د مارچ میاشتې په پرتله په 13 اپریل میاشت کې پر پاکستاني پوځیانو بریدونو کې 40% زیاتوالی راغلی. د یاد انسټیټیوټ د معلوماتو په اساس یاد بریدونه تر ډیره په قبایلي سیمو کې او خیبر پښتونخوا شوي. په راپور کې ویل شوي چې په اپریل میاشت کې د 40 وسلوالو بریدونو له امله 40 امنیتي سرتیري، 14 ملکي وګړي او 8 وسلوالو په ګډون 55 کسان وژل شوي دي. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.